د طالبانو د حکومت یو چارواکی په پاکستان کې جګړه جهاد نه دی. سلام، وخت مو په خیر. په مکړې د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. په پاکستان کې د طالبان د حکومت یو لوړپوړی ډیپلوماټ وایي د دوی ادارې پاکستان کې د جګړې پر ضد له وړاندې فتوا ورکړې او ویلي دي چې دا جګړه جهاد نه دی. په پیښور کې د افغانستان د کنسولګرۍ سرپرست حافظ محب الله شاکر د چهارشنبې په ورځ د پاکستان جیو تلویزیون ته دا خبره کړې، خو دا معلومات یې نه دي ورکړي چې فتوا څه وخت او د چا لخوا صادر شوې ده. شاکر زیاته کړې د پاکستانی طالبانو یو شمیر غړي د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته تللي او هلته ځای پر ځای شوي دي. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد شاوخوا 2 میاشتې مخکې ویلي وو چې د دوی دارالفتح د افغانستان له پولو بهر د جګړې په اړه فتوا ورکړې او هغه یې جهاد نه دی بللی. هغه مهال ورته څرګندونې د طالبان د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد هم خپلو وسلوالو ته په یوه غونډه کې وکړې، خو هغه هم د پاکستان نوم یاد نه کړ. هغه ویلي اوس خو د امیر امر دی، اطاعت یې واجب، فرض او لازم دی. که څوک له افغانستان څخه بهر د جهاد لپاره ځي، جهاد یې جهاد نه بلل کیږي. دغې رساله کې تاسو وګورئ، که امیر مجاهدین له جنگ څخه بند کړي او بیا هم دوی روان وي، دغه جنگ دی، جهاد نه دی. د پاکستان یو شمیر رسنیو په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې د هغو هیواد چارواکو د طالبانو له لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده څخه غوښتي چې په پاکستان کې د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان لخوا جګړه غیر اسلامي وبولي. طالبانو بیا په ظاهرا پاکستان کې د ټي ټي پي لخوا د جګړې د مشروعیت با غیر مشروعیت په اړه ښکاره څه نه دی ویلي، خو تل یې ډاډ ورکړی چې ټي ټي پي ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. د تیر جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان چارواکو د پاکستان له حکومت او مذهبي ګوندونو غوښتي وو چې د افغانستان جګړه چې طالبانو کوله نامشروع بولي، خو هغوی هغه مهال افغانستان اشغال او جګړه مشروع بلله. د پاکستان چارواکو په هغه هیواد کې د ټي ټي پي له خونړیو بریدونو وروسته ادعا وکړه چې د پاکستان دغه مخالف وسلوال افغانستان کې پټنځایونه لري، خو د طالبانو حکومت دا تور رد کړی دی. پاکستانی چارواکو د هغه هیواد په نامنیو کې هلته د میشتو یو شمیر افغانانو د ښکیلتیا تورونه هم پورې کړي او ویلي دي چې په دې اړه یې د طالبانو حکومت ته اسناد هم ورکړي دي. په ظاهرا هماغه ناندرۍ د دې لامل شوې چې پاکستان په هغه هیواد کې میشتو څه باندې 1.7 میلیونه ناقانونه کډوالو باندې کړي تنګې کړي او هغوی ته یې د همدا اکتوبر میاشتې تر وروستۍ نیټې د وتلو مهلت ورکړی دی. د پاکستان د حکومت دغه پریکړه د ملګرو ملتونو کارپوهانو، بشري سازمانونو او د طالبانو حکومت ناعادلانه او د کډوالۍ له کنوانسیونونو سره په ټکر کې بللې ده. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ، موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.